الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومما رزقناهم ينفقون قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين صدق الله العلي العظيم. ده هر څه د مخه اولا السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته وبعد. زه محمد نسیم زاهد ستاسو په خدمت کې حاضر شوم. د سوشل میډیا کتونکو او لیدونکو زموږ د نن ورځې موضوع ده په هکله باندې د زکات. زکات په اسلام کې یو بنا یا په بل اصطلاح باندې د اسلام یو رکن دی. د کلمې طیبې وروسته لمونځ دی، د هغه وروسته بیا زکات دی. دریمه مرتبه د زکات ده. اسلام داسې یو مثال لري لکه یو خیمه غوندې چې هغه بناوي پر 5 مراندو باندې یا پر 5 بناو باندې. نو په دې خاطر باندې زکات د اسلام یو بنا ده، یو رکن دی. کم آیاتونه مبارکان چې ما ستاسو په حضور کې تلاوت کړل، الله رب العزت قرآن عظیم شان کې فرمایي اول سفاره اول مخ ومما رزقناهم ينفقون. د مؤمنانو مسلمانانو خوی او عادت دا دی چې کوم موږ دوی ته رزق ورکړی دی الله پاک وایي دی د هغه څخه نفقه کوي د الله پاک په لار کې. نو زکات په یو آیات مبارک نه بلکې په یو کتاب کې ما ولیدله چې 22 ځای الله رب العزت لمونځ او زکات یو ځای سره راوړي. واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وارکعوا مع الراکعین. الله رب العزت فرمایي چې لمونځ برپایه کوي، زکات ادا کوي، د جماعت لمونځ وکړئ. تاسې وګورئ وآتوا الزکاة وآت حقه یوم حصاده. بل ځای کې راځي الله رب العزت د زکات یادونه کوي چې تاسو ادا کړئ د مساکینو حق کله چې هغه تاسو راشه واړول، چې د راشه ورسوله مستحقینو ته به خپل حق ورکوي. نو په دې خاطر باندې دا د مؤمنانو مسلمانانو یو اړینه وظیفه ده چې زکات به د خپل مال ادا کړي. زکات څو اقسام لري. یو زکات د نغد روپو دی، بل زکات د سامانونو دی، بل زکات د مځکو د زراعت دی. کوم چې زکات د نغد روپو دی فصل کې 2.5 پیسه ده یا 40 روپۍ دا د الله رب العزت مال دی، دا باید ادا کول سي. حدیث شریف کې راځي نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي یو عبرتناک واقعه ده. حسنوا اموالهم بالزکات. حسنوا وسط اموالکم، ستاسو مالونه بالزکات په زکات سره. دلته چې نبی علیه الصلاة والسلام مبارک دا مجلس جوړ کړی و، د اصحاب کرام ناستو، په دې کې یو یهودي هم راغلی و. هغه یهودي چې کله تقریر خلاص شو باره ول صحیح ده، زه به د خپل مال زکات ادا کوم، که زما مال ونه ساتل سو زه خامخا ستا سره مشکل لرم. نبی علیه الصلاة والسلام مبارک ته وویل. نو دا سړی ولاړ خپل د مال زکات ادا کړي، چونکې یهودي دی، کتاب واقعه لیکلې ده. بیا په قافله کې د ده وښ چې د ده سرې وسپینې پر باندې وي هغه هم روان سو. کله چې هغه روان سو قافله غلو لوټ کړله، ټول سره وسپین کم سامان د تجارت چې هغه ټول ویوړ.
دی په خبر شو چې دلته خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلو چې حسنو اموالکم بالزکات، تاسو خپل مالونه په زکات سره وساتئ. ما خو زکات ادا کړی دی، نو چې کله مې زکات ادا کړی نو په دې صورت کې زما مال هماغه دی لوټ شو. د ده شریک دته خط راواستوي چې قدرمنه قافله غلو لوټ کړله، خو لیکن زما او ستا مال محفوظ دی. هغه څنګه؟ پر لارې باندې اوښ نوک وخوړی، پښه یې خوږ شوله، اوښ د قافلې څخه پاته سو، نه سو تللی، قافله روانه سوله، قافله غلو لوټ کړله، زما او ستا مال محفوظ دی. کله چې دا خبره واورېدله ډېر زیات خوشحاله سو، راغلی پر نبي پاک صلی الله علیه وسلم بارک باندې ایمان راوړی. نو په دې خاطر باندې موږ او تاسو باید خپله زکاتونه ادا کړو چې زموږ او ستاسو د دنیا او زموږ او ستاسو د اموالو حفاظت الله رب العزت وکړي. نو قدرمنو نورو پر الله رب العزت سپارو، پر الله رب العزت مو وسپارئ. شاد او کامیاب او بریالي اوسئ، خوشحاله ژوند ولرئ. ما محمد نسیم زاهد ته اجازه راکړئ. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.